لغمان ته وبیا لوړ شو خوشحالۍ والا ته ورسو سفي الله خوشحال زه به ستا د در مدن شم وظیفه به درنه غواړم زه به ستا د در مدن شم وظیفه به درنه غواړم یا جانانه نور څه نه بس مینه درنه غواړم او ته چې له خوشحاله اوس قربان نشې لږ شوخي دې پکې وایي ته چې له خوشحاله اوس قربان نشې نه ځکې نور څه نه بس خوله به درنه غواړم سلامونه ټولو راغلو مېلمنو ته خوشحالي زموږ ټولو ته مبارک وي سړیان په سنتو برابر کړه نو ځینو ورونو ډاکټر صاحبان یې پکې یاد کړې ځینو پکې ځانان یاد کړه زه به پکې خپل ملي اتل شهید ډاکټر نجیب یاد کړم او د شعر هم د اکبر سالارزي دی وایي لتا نظر لتا قربان نجیبا لتا نظر لتا قربان نجیبا پمونگا گران قهرمان نجیبا او ستا پا میدان باندې فخر کوو ستا پا میدان باندې فخر کوو ستا پا قدم بی روان نجیبا او تا خو وطن تا آزادی راوړله تا خو وطن ته ازادي راوړله تا خو وطن ته ابادي راوړله ټول جهان دې موږ وپېژندو تا خو وطن ته خوشحالي راوړله او ته وې رښتینی کلک افغان نجیبه ته وې رښتینی کلک افغان نجیبه او په موږ ګرانه قهرمان نجیبه تا په وطن باندې خپل تا په وطن باندې خپل ځان قربان کړو خو د دشمن دی خو دشمن ته دې سر ټیټ نه کړو هم دې پرې ښکلي ورور هم دې خپل ورور جان قربان کړو خو ظالمانو ته دې سر ټیټ نه کړو وروسته د تا شو وطن وران نجیبه او په موږ ګرانه قهرمان نجیبه او تا ویل وطن او یا کفن غواړم تا ویل وطن او یا کفن غواړم آباد سوکاله وطن غواړم او دغه یو سوال درته کوم ربه دغه یو سوال درته کوم ربه تبا برباد مې هر دښمن غواړم او تبا شول ستا ټول دښمنان نجیبه په موږ ګرانه قهرمان نجیبه او چې کارنامې دې یادوم نجیبه چې کارنامې دې یادوم نجیبه چې افسانې دې یادوم نجیبه دومره وژاړم چې غریو مې واخلي ځان سره یو دی رحمان نجیبه اکبر کوي پر تا سلام نجیبه په مونږ ګران قهرمان نجیبه اخر کې شاعر راته معلوم نه دی خو هغه دغه شعر یې زما ډېر خوښېږي پښتنه د پښتون نه په پښتو کې وکړه پښتنه د پښتون نه په پښتو کې وکړه وایه پښتون ستا د زړه مینه د چا سره ده او پښتون ته ځواب ورکړه په پښتو ژبه کې پښتون ته ځواب ورکړه په پښتو ژبه کې که ته پښتون یې زما ټوله مینه تا سره ده ما په د نجیب لپاره ورته امادګي ونیوله محمد ګل مومند وایي چې پښتو مین په تا یم کوم وم که نه وم نه وم پښتو مین په تا یم کوم وم که نه وم نه وم هر کله به ستا ده کوم وم که نه وم نه وم تا چې ویلې زه درته وایم چې نجیبه ستا لمن خو د کعبې د اله تارو نجیبه ستا لمن خو د کعبې د اله تارو برباد شو ماشومان د حکمتیار له امله یوه ټوکه دې